سلامونه د NS میډیا درنو مینوالو ستړي مشئ. نن غواړو د افغان کرکټ د تاریخچې په هکله تاسو ته معلومات درکړو. تمه ده چې تر وروستیو شیبو سره تم پاتې شئ. په افغانستان کې د کرکټ تاریخچه کله چې شاه شجاع د انګریزي لښکرو پر مړ د امیر دوست محمد خان امارت ړنګ کړ او خپل د تخت پر ګدۍ کېناست، نو د سره د راغلو انګریزي لښکرو لخوا په 1890 کال کې د افغانستان پر خاوره د لومړي ځل لپاره کرکټ ترسره شو. البته دا کرکټ د برتانوي عسکرو لخوا په خپل منځ کې ترسره کېده. له دې څخه نږدې یوه نیمه پیړۍ وروسته یعنې په 1929 کال کې په افغانستان باندې شوروي لښکر یرغل وکړ چې له امله یې ګڼ شمېر افغانان کوزې پښتونخوا ته مهاجر شول او په کوزه پښتونخوا کې د کرکټ د لوبې سره عادت شول او همالته یې په 1995 کال کې د افغان مهاجرو د کرکټ فدراسیون رامنځته کړ او د فرست کلاس کرکټ نه هم نړیوال ستر هدف یې پوره کړ. د همدې کال د آسیا په اولمپیکي سیالیو کې افغانستان دوهم مقام ترلاسه کړ او د سپینو زرو میډالې هیواد ته راوړ. د انټرنیشنل کپ په پایلوبه کې سکاټلند ته ماتې ورکړه او اتلولي وګټله. د افغانستان په کرکټ بورډ کې د ښځو د کرکټ لپاره څانګه پرانیستل شوه. په همدغه کال په کابل او جلال آباد کې د کرکټ د معیاري لوبغالو د جوړولو لپاره کار پیل شو. په 2011 کال کې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې د آسیا د ایلیټ جام اتلولي وګټله او په همدې کال د کرکټ بورډ لخوا په 2011 نه تر 2015 کال پورې د کرکټ د پرمختګ لپاره پلان او ستراتیژي جوړه شوه. په 2014 او 2014 کال کې افغانستان داخلي کرکټ ډیر پرمختګ وکړ. د ولایتونو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. د هستي ګل عابد په کپتانۍ کې د ننګرهار ولایت لوبډلې اتلولي وګټله. همدارنګه د زونونو ترمنځ د کرکټ شل ورځې سیالۍ د شپږیزې تر نامه لاندې شروع شوې چې په معیاري بڼه په تلویزیون خپرې شوې. د شپږیزې په لومړي لړۍ کې د سپین غر لوبډلې چې د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو له لوبغاړو څخه جوړه وه اتلولي وګټله چې لوبډل مشر د افغانستان د ملي لوبډلې تیز بالر حمید حسن و او د دوهمې شپږیزې اتلولۍ د نوروز منګل په مشرۍ د میساینک زون لوبډلې وګټله. همدارنګه د میلیون جام په نامه سیالۍ پیل شوې چې په دوهمه لړۍ کې دوه پاکستانیو لوبډلو ګډون کړی و چې د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړي هم پکې شامل و. د کورني کرکټ د پرمختګ له امله افغان لوبغاړي د ښې وړتیا درلودونکي شول او ان دا چې په بهرنیو هیوادونو کې د پیسو په بدل کې ولوبېدل. همدارنګه په 2014 کال کې د افغانستان ملي لوبډلې په آسیا کپ کې چې پاکستان، هندوستان، سریلانکا او بنگلادیش پکې هم ګډون وکړ چې بنگلادیش ته یې سخته ماتې ورکړه او لومړی ځل و چې د افغانستان ملي لوبډلې د بشپړ عضویت لرونکي هیواد ته ماتې ورکړه. همدارنګه د افغانستان نورو کوچنیو لوبډلو هم چټک پرمختګ وکړ. د افغانستان ملي لوبډلې د هند الف لوبډلې ته ماتې ورکړه او 19 کلنو ملي لوبډلې د نړۍ د سرسختې او قوي لوبډلې استرالیا ته په نړیوال جام کې ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ لپاره دا کلونه ځکه د خوشحالۍ کلونه وو چې له یوې خوا یې تاریخي بریاوې خپلې کړې او له بلې خوا یې د 2015 کال نړیوال 500 ورځ جام ته لاره پیدا کړه. د 2018 کال د جون په 22 افغانستان ته په انګلستان کې د ICC په کلنۍ عمومي غونډه کې د بشپړ غړیتوب حیثیت ورکول شو. سربیره پر د ICC د افغان کرکټ بورډ 3 لوی کورني ټورنمنټونو ته د لیست آی حیثیت ورکړ. افغان کرکټ بورډ ته په 2018 کال کې د ICC لخوا د ټیسټ موقف هم ورکول شو چې د افغانستان لپاره په راتلونکو کلونو کې د بشپړ غړي هیوادونو پر وړاندې د ټیسټ کرکټ د لوبو لپاره یو نوی فصل پرانیست. له ملتیا واوریدنې مو نړۍ مننه که چیرې زموږ چینل ته نوي راغلي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.